رحمت شاه سایل د مالاکنډ د درګۍ اوسېدونکی دی. د پښتون افغان په شاعري او په نثر کې خاص کر په شاعري کې ډیر بلا کار کړی دی. د پښتنو زخمونه یې راټول کړي دي، د پښتنو دردونه یې راټول کړي دي او خپل خیاط دی خپل دردونه یې دومره زیات دي، یا دوی وایي چې د پښتنو دردونه دومره زیات دي چې زما خپل زخمونه پکې ورک سوي دي. راځئ نن دغه سپېڅلی شاعر د پښتون افغان مترقي او کامپرست سیاست دغه سپېڅلی کردار شونډې درنه خوري خاموشي شور پکې پیدا که، مریدي د مخ سره جانانه اور پکې پیدا، زړه ته مې اوس نه رارسي ستا د بڼو غشي، تاوې که را تاوې که لږ زور پکې پیدا که. سر شته خو بویه د وطن سره سایله، سر شته خو بویه د وطن سره سایله، کور د پکې نسئ خو ګور پکې پیدا که. د یو نظر څومره تاوان غواړي، د یو نظر څومره تاوان زړه رانه غواړي که جانان غواړي. په دې ګراني کې د خپل سر په بدل، په دې ګراني کې د خپل سر په بدل، د یار دیدن څومره ارزان غواړي. ته به څنګه سې که خوښ نازکه یاره، ته به څنګه سې که خوښ نازکه یاره، د سایل د شعور ټول وطن کاړ کاړ دی. پسرلی راشي تیر شي موږ پکې دیدار ونه کړو، پسرلی راشي تیر شي موږ پکې دیدار ونه کړو. ما سره فکر شي چې یو بل ته ازار ونه کړو. پېښور او کابل دواړه دوه یاران دي لکه دوه سترګې په یو مخ د جان. که مو خرڅ کړي د خوبونو تعبیرونه نه وای، که مو خرڅ کړي د خوبونو تعبیرونه نه وای، ورجون په برید ولاړ غم دا دی چې د دې خبر غم راسره. څوک دې چاته نه وایي ما ټوله دنیا پیژني، څوک دې چاته نه وایي ما ټوله دنیا پیژني. زه خپله عنوان یمه مضمون یمه پښتون یمه. دغه رحمت شاه سایل چې دا خال خال شعرونه ما تاسو ته ذکر کړ په دې خاطر چې د دې وطن ته دې قام ته د الفاظو ير پیر نه دی ورکړی بلکې د زړه وینې ورکړې ده. دې سړي وجود ورکړی دی، دې سړي خپل وجود قام او وطن ته سپارلی دی. چې کله هم د رحمت شاه سایل په هکله ریسرچ کوو یا لیک لولو یا یو مضمون پیدا کوو، هم د سړي بدن ریږي او د سړي صورت داسې سي چې کام داسې سپېڅلي هم نازولی دي. ځکه خو د ده په هکله باندې څومره لوی لوی شاعرانو کمې کمې خبرې کړې دي او دته کم کم القابات ورکړي دي. پر دې باندې به مخ په وړاندې خبره کوو. تاسو راځئ یو وار د سایل صاحب ژوند وڅېړو. رحمت شاه سایل دا وخت 15 کلن دی، 15 د شاعري کتابونه لیکلي دي، 15 د نثر کتابونه لیکلي دي. په 1950 کې په مالاکنډ په درګۍ کې پیدا سوی دی چې ورتیل کلی دی، دلته یې ژوند کړی دی. تر څلورمه پورې تر څلورم جماعت یې په کلي کې سبق ویلی دی. بیا د دغه خواته دلته مخ ته سکول نه و نو بل کلي ته تګ نشو کولی، ځکه چې ډېر بې وخته او په تنکۍ ځواني کې مزدور شو. د خیاط په دکان کې، د درزي د ټیلر په دکان کې د شاګرد په توګه کار پیل کړ. لوستل یې اکثر د اخبارونو د رسالو د مجلو زده کړي دي. یو ځای خبره کوي چې د ترور زوی مې د زه 10 کلن وم چې د ترور زوی مې په خټوکو کې باغونه واخیستو. هلته یو شپانه و شپون و چې د یوسف خان او شیربانو منظومه د اکاني چې و دا منظومه ویله چې ما ته ډېر خوند راکاوی. دا کتاب ما بیا پیدا کړی چې په حجرو کې به موږ دا خبرې کولې چې پر ما یې ډېر زیات اثر وکړي. کله چې هم له ده زه خبره سوکې ده چې تا شاعري څنګه شروع کړه، دی دا وایي چې په ودونو کې د ښځو سندرې، د حجرې مجلسونه او دغه شاعرانه کم انداز دی د پښتنو دې پر ما ډېر زیات اثر وکړي.
وخت تېرېدو چې دوی وایي چې زما دوکان ته سوداګر راتلو چې ما اوله چاربی ته چې دا هم ده ته ویلې وه. ټوله ورځ مې د خیاط کار کولو او دغه ته به کله کله چاربی ته وله چې د هغه کم سوداګر ډېره زیاته وه خوښه شوه. د ټوله ورځ د خیاط کار کولو خو ماښام ټیم به مې ډېره زیاته شاعري کوله. کله له ورځې به د دنیا په غمو کښې ډوب او له شپې به مې خپل خیالات راغونډول. زه 14 کلن ومه چې شاعري مې پیل که. زه مزدور ومه، خیاط ومه، درزي ومه، کار مې زده کوو. ما نه غوښتو چې زه په خپله شاعري څوک خبر کمه. په یو نوم په بل نوم به مې شعرونه لیکل، بیا به مې ګلکارانو سندرغاړو ته ورکول چې سوکه سوکه مشهوره شوم. اجمل خټک مې وخت غزل لوستې وه چې ښه بیا یې خط راته لیکلي و چې ته ډېر ښه شاعر یې، خو چې څومره مخته ځې خلک به دې دومره پښې راکاږي. په دې اړوند یې شعر ویلی و چې دا ژوند لکه ډیوه چې په ژړا په پټه خوله شي، تیارو ته د منزل چې کړي رڼا په پټه خوله شي. سوکه سوکه د مزدرۍ د تنګ دستۍ د وږو توندو سره د سایل په زړه کښې بل سایل را زرغون شو. هغه سایل چې غزل یې غوښتې د وطن غم یې په زړه و، د ولس درد یې په زړه و، ولس یې ټول جانان کوي. مورې زه زلمی یمه ژوندی یمه ژوندون کوم، مورې زه زلمی یمه ژوندی یمه ژوندون کوم، لږ مې د ژوندون په دغه دشته کې د ځغل ته مرګ ژوند په برید ولاړ، غم دا دی چې د دې خبر غم را سره ډاډه زړه د خپل وطن تڼاکې په شعرونو کې راغونډول شعر شروع کړو. د خپل وطن د وران وطن د درپدر وطن دغه ټول غمونه یې راټولولو، د دې ټول ګریوان راټولولو کوشش یې وکړئ. تار پروت و چا راټول نه کړو سایله، تار پروت و چا راټول نه کړو سایله، د پښتون وطن ګریوان د لیوني دی. د وطن درد دومره ډېر و، د وطن فریاد د وطن زخمونه دومره ژور و چې د وطن فریاد یې واورېدو سایل خپلې اسویلۍ ایرې کړې. سایل د وطن پرهارونه، وران ګودرونه، سوي ګلونه، لوېدلي دیوالونه او زخمي غرونه ورژول. نه لوګی شته نه چا لمبه کړو تنرونه، نه لوګی شته نه چا لمبه کړو تنرونه، داسې چل شوی دی زما د ښار په ماښامونو. د سایل دغه اسویلۍ، د سایل دغه غزلې د پښتون کلک زړه ته لاره وکړه. کچکول یې راواخیستو، بیا سایل پتری وم په خپل ټوټې ټوټې کچکول، بیا سایل پتری وم په خپل ټوټې ټوټې کچکول، خیر د پښتنو نه د پښتو دپاره غواړم. د سایل صاحب د باچا خان د سوري لاندې رالوی شوی دی. د فخر افغان باچا خان سره ژوند تیر کړی دی. چیرې چې به هم باچا خان تلی سایل صاحب ډېر زیات ورسره و. ما ته دا نصیحت کړی باچا خان دی، څوک چې خپله ژبه ورکه کړي نو ورک شي. باچا خان ویل چې سایل صاحب یو وخت کې سایل صاحب نظم ووایي او باچا خان چې کله سټیج ته رالی نو دا خبره یې پښتنو افغانانو ته په سټیج وکړه چې سایل صاحب چې په نظم کې تاسو ته څه واورېدل، ما ته داسې څه نه دي پاته چې زه تاسو ته واورومه، بس دغه کافي دی. هماغه نظم چې کوم ټیم سایل صاحب د باچا خان تر مخ ویلی و او باچا خان ستایلی و، هغه څه داسې و غالبا زه یم یو انسان د دې وطن کې زیږېدلی یم، زه هم یو انسان په دې وطن کې زیږېدلی یم، دلته د ژوندون د تېرولو حق لرم که نه، څه وکړم شاعر یم د احساس تړون کې سوځمه، څه وکړم شاعر یم د احساس تړون کې سوځمه، لاس کې مې قلم دی د لیکلو حق لرم که نه. درمل صاحب په قول باچا خان له دومره عظمت سره د دومره لویي سره و درګۍ ته به د سایل صاحب د خطاطي دکان ته ورتلو. غني خان
شعرونه مطلب د غني خان د رحمت شاه صاحب د رحمت شاه سایل شعرونه ډیر زیات خوښول. یو وخت کې رحمت شاه سایل ته ویلي وو چې تا ته به د پټي ځای درکړو چې تاسو کور پر دغه کوی راسئ. نو ده ویلې دا بچی به بیا زما باد څه وایي چې شعر یې ویلی چې د پردي سوري نه په خپلو سرو غرمو کې شی دلته به ډېر ګرانې کالته سوې ارزان به شي. یو وخت کې د غني خان مشاعره ته ورغلی وم نو ناست ومه چې کله مشاعره ختم سوه د غني خان پر ما سترګې ولګېدې. راته ویلې هلکه خو غږ به دې کولو. ما ورته ویلې چې غږ مې ولې کوو زه په خپله میلمه وم. بیا مې وخت کې غني خان ته نظم لیکلی و. ما یو وخت ورغلی وم چې ما اوس یو وخت نه دی بیا به که خدای کول بل وخت دا نظم درته زمزمه کوم. بیا یو وخت کې ورغلی وم چې ما ورته ویلې هغه نظم اوس وخت دی ناروغه و. ما ورته ویلې هغه نظم چې دی اوس درته ډیکلمه کومه یا اورومه. نو بیا مې ورته ویلې چې ستا صفت ستا سره مې د ځان صفت هم ډېر زیات کړی دی. ته د پښتنو غني زه د پښتنو سایل. ته د پښتنو غني زه د پښتنو سایل دواړه په دې لارو کوڅو ډېر ډېر ګرځېدلي یو. ته د پښتنو غني بس زه د پښتنو سایل دواړه په دې لاره په کوڅو ډېر ګرځېدلي یو. سایل له ماشومتوبه درځي و تر اخره درځي پاته سو. سایل له ماشومتوبه درځي و خیاط و تر اخره درځي پاته سو. نو ځکه یې شعر ویلی دی چې ستا د درد دولت مې ډېر راجمع کړی دی. ستا د درد دولت دې ډېر راجمع کړی دی. سایل هغه خوار سایل نه دی مالدار. چې ډېر زیات مشهور سو. د رحمت شاه سایل غزلې ډېر لوی لوی فنکارانو هنرمندو سندرغاړو دغه کې نو د شهرت د پښتنو په بام د شهرت کم مرسي و د پښتنو پر بامونو وختلو. ده ویلې چې دا شهرت خو نه یې خوښاوی چې ولې چې څه ګټم هغه پر چای ځي و راځي. رحمت شاه سایل شاعري داسې انقلابي شاعري وه چې د دې شاعري په الزام باندې دوی په دغه کې اریپور کې یو کال جیلم تیر کړي چې هغو دا ورته ویلی چې دا ستا زموږ د نظریاتو خلاف کار کوي. رحمت شاه سایل ویل ما ورته ویلی چې ستاسو نظریات چیش دي خو دوی چپ خوله سو. رحمت شاه سایل د مزاحمت داسې سمبول دی چې په زندان کې هم به د هر وخت مزاحمت کولو. کله به ویل اوبه نشته، کله به ویل حمام نشته، کله به ویل تیل نشته، خو دغه مزاحمت یې په زندان کې هم جاري وساتلو. د خوبولو سترګو غیږه د منم خو اشنا. د خوبولو سترګو غیږه د منم خو اشنا. چاله به ورسي په شرنګا د زنځیرونو کې خوب. وای اکثره شاعري مې د بازاره په لاره کړې ده. مزدري ته روانوم ژړل به مه لیکل به مه. اکثره شاعري مو بیا ډېره د شپې کړې ده. د ورځې په مزدري بوختم. اوزګار نه وم خو ځینې خیالونه را باندې په زور لیکل. اوزګار نه وم خو ځینې خیالونه را باندې په زوره ځان لیکلو. غمجنې شوګیرې کوې دا چاته کوې لکه مرغۍ په غنو شپې کوې دا چاته کوې. ته خپل غمجن آواز رسول چاته غواړې دا کله کله چې ټپې کوې دا چاته کوې. دا تا ته چا دي در زده کړي د سایل سندري. دا تا ته چا دي در زده کړي د سایل سندري. دا کله کله چې ګیلې کوې دا چاته کوې. اکمل لیونی وای چې د رحمان بابا بات تر ټولو محبوب شاعر څه دی رحمت شاه سایل دی. انیب کیس کوم ایگزیجریشن نه وکړو. دی وایي چې سایل صاحب تر حمزه ډېر لوی شاعر. اجمل خټک ویلي وو چې سایل کامي شاعر دی. ستا سپورې زلفې زما وچې شونډې د دې وطن د غریبۍ نښې دي. له پاسه واورې ورېدې غرونو لمبې کولې. ما و جانان چې د یو بل سره وعدې کولې. ستا د نظر د لمبو سوري ته لږ خوب کومه. ستا دې په خپل حسن قسم وي جانه ویش مې نه کړې. خیال محمد وایي چې موږ ډېر خوشبخته یو چې سایل مو په برخه دی.
هارون باچا وایي زما هنر د ساحل د شروع دی. ما چې کله غزلې زمزمه کول پیل کړي ما د ساحل د غزلو شروع کړي او دغه ساحل غزلې کام خوشي کې نو زه ساحل ته دا کمال دی ما ته نه دی. عابد صاحب وایي وی پښتانه به بختور عابده چې بل ساحل به پرشتې زیږوي. اور ما سوچ کوو چې ځان زه پښتون ولې پیدا شوم بې درده پښتنو ته د نغمو څه ضرورت دی. رحمت شاه ساحل وایي چې پښتانه اکثر د مړو قدر کوي. پښتانه اکثر مړو ته احترام لري خو زه واحد سړی یم چې پښتنو مینه راکړې ده. رحمت شاه ساحل د کام دردونه د کام اسویلۍ د کام زور زخمونه دومره زیات راڅېړلي دي چې خپل درد پکې ورک کړی دی خپلې اسویلۍ یې پکې پټې کړې دي. نو پښتنو دغه شاعر چې 15 د شاعري کتابونه 15 د نثر کتابونه لیکلي دي مطالعه یې کوئ سټډي یې کوئ د دې په فکر پوه سوئ او د دې سړي په ژوند قدر وکوئ شاید بیا دا ساحل ډېر په مشکله میلاو سي او پښتانه بیا داسې ساحل پیدا کړي او واقعي هم صحیح ویلي دي چې داسې ساحل به بیا فرشتې راوړي. په مخه مشه په مخ